دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ هغه زمانہ کې چې څومره علاقه و په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازم خبره ده د بادشاہ سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به وي چې د هغې په سر کې به نشه نیږي اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت وي د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه وی زه خدای او بیا اعلان جاری کو چې کم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننوځي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تندي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کوي سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی نو د خپل مبارک او برکتي تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته د سرو لګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب ده دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی ما ته سجده لګوي او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به ورکولې ولې د خدای دی وایي کړی دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبر رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې خپله ټوپۍ ښودې وه او چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لګوي هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړو فوج والا هغوی به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده نیخ تیر شوړو پروي ونه ساتله د بادشاه هغې پولیس کلک راونیوی دی دې خوا نه ګورې وایي څه ته ګورم وایي دا بره څه پراته دي هسې چې وکتل یو ټوپۍ ده او خدایه ته نه خبر ټوپۍ ده نو که ټوپۍ ده زه ورته ګورم تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي د هر چا چې ده خو ټوپۍ ده که د بادشاه راو که راکه دا د خو ټوپۍ را وایي تا کې خواړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ رو پېژنې نه نو ټوپۍ نو څه ته وایي خو چې سړی په سر وي دغه د بره پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړي نو که د نه فالتو وي راکه زه به یې په سر کړم نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي ما نه چې د بادشاه ده نو چاله خیراتي دي بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوم سجده به زما را تندې هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکي خالق او مالک دی دی د مسلمان قسم دې زه یم دا مسلماني خدای زموږ په زړونو کې مسلماني کېږي موږ خو معمولي غوندې ټیپر او په موله او پارس خپله مسلماني بیا دیکه کړو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي
وی خاتا دون بیزتی بادشاہ تے وی سیب یو کبرجن الکتے پلار روان دے او اغتا خو ممداسی وی او خدا وی را پیشے کے مات بادشاہ دان تازر کر لکہ دمانا شاید در کے تصوی لی دی وی سیب زخو ستا احترام بکم عزت بدکم زمون بادشاہ قدر بدکم سا حکمی ما تو آیا اذا ما پوس کی زبا پورا کم خو سجدہ بزما اغا ذات تلگی چکم زما خالق و مالک ستا ٹوپے خو سکے جس تا پا مخامخ راتا ولالی جی تا تم سرو نلگو تا تم نلگو بادشاہ وی دا سے چل دے چے دی وجل غوالی خو دی پا دا سے مرگ وجل غوالی چے دا سے مرگ دبل چانی وی دا بچی راولے بچی والا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کیا لگا تسکار کے معلومات خود سڑی کئی ویجہ صاحب غشو ویشتو والے اسے وطا ہوئے مالا دا غشو دا ویشتو چل راجے چه دا غشی علماء نو آغا پا چه کم زیتا مشیشا غشتی نو پورا آغا دے لگی پوٹے یو انچم داغی نمخ کی رستو ندی دا بادری وچه دا بادشاہ پا مخ کی دا خپل بادر اظہار کاؤ وی خواه غشی ولے آغا چکم شیش تیرے برابر دے وی او ورچے ویلے دا بچی راولے بچی راوستل او یوزوی او تا مخامه خود رو او دا آغا پا سر باندے منا سیو کے خو دے وی تا غشی وشتی شکن دا لید دا دا غشی داوالا او زاوس دا سیو باولے پتہ با دیو لگی کتا دا غشو دا وشتو ماہرے او دا سیو دی اوشتا نو انام بم درکم او خوش بدکم غگم درکنکم او که سیو دی خطا کنو ستانم سرمنو باسمو چه خطا شی نو سوک بلگی دا زوی پسر وطا سیوی خودی او دیگه چه سم چل درتا ہوخی اس واقعی که غش خطا کی خود زوی سر بلگی یا بے زوی سترگی لگی یا بے پوزا لگی یا بے مخ لگی وی دا سیو با اصولی پتا او کو سیب کم یو ویشتا او دی ویشتا نو زب بریه او با یوازی بری کوم نا تالا بری لوی زتن در کن غریب غشو لیند پا لاس کی وارشتا چی خدای پاکا دا اصا پا امتحان کے گیر شو ما خو چی تا غشی لاس کیم ندی اغشتی نمی لیند پا لاس کی اغشتی نا او دا سیو زما دا زوی پا سر پروت تنو اللہ دا بسن چل کی گی زوی با می لگی سیو با لگی دا زوی سترگا با او گران کارو چه زوی مخامخ سری تا اوزی لگی دا اقبل زوی اولا دا اولا چه مطلب جو لگا دا اقبل زوی دی اولا اسیو تا پسر کی خودو ویشا با شیشنا کا تا دا وکڑی چه دا غشو دا وشتو ماہر امتقلش غشو علاس کے واقع شو یا اللہ ستا دا ناموس و ستا دا خاطر اللہ دار سما سرکی چې دا سجده تا دا روم دی بادشاہ ته نه لګي الله زما دا لاسم ستا په واقع اختیار کړي او الله زما دا بچی ستا په واقع اختیار کړي او زما دا بچی دا مرګ ستا په واقع اختیار کړي او زما دا عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته چې ته غشي مې په لاس کې نه غشي اي الله دې رسوای نه هم استاد چې غشي راخ کو ور پرې خو دو تاریخ لیکي تاسو یقینو کې چې پټک او اقصو په دا مېندو لګي بچے بچو سیو ڈکرے ڈکرے خوالا بادشاہ ذات ترہ نزدے کے وی ٹپاو ویدان ارزوان دے دا باس ما بریم کڑے بریم اکڑے او زما ٹوپے چی زما پا دروازہ پرتی ارسو چیزی سجدہ بوتا لگئی او ستا مطالق دے اعلان دے چی تزے حس کا غڑے گرد چی گورے زما ٹوپے خوزکے جی چاہتا ہم سجدہ ما سوا دا اللہ نونے لگے نا دا آغا غبادری نو بادشاہانم قسمونا تیر شوی دی شدادم دا خدای دا وکړو دا خدای او چې کم سړی به دربار ته راتنو دیړم به حکم او چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانه جوړ کړي نو یو بوت به خلکو لورکاو ارچا ته پکور کې د بوت پروت هغه بوت ته به ور سجده لګول کمریز براغه دغه شداد بادشاہ نه به غختنه کوله چې الله جوړ کا تو چاہتا بل سے تکلیف پودنا بے غفتنا کوڑا چی ما جوڑ کا بس پورا دا خدای دعوی کرے او دیر لوے زور ہے دیر لوے طاقت ہے
په د زړه نه څوک وکنو خو مجبورو خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځای کې کنده وکنستل او په هغې کې اور بل کړ او په ځنګل قوم مقرر کړ وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې به ورچوئ اور باسې بلېده او چې کوم سړی به د نافرمانه و چا به خبره نه منله چا به ورته سجده نه لګوله بس ابه یې نیوه اور کې به یې غورځوي خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي زه خدای به اور ته به یې غورځوم وی جنت پم جوړول غواړي نو حکم یې وکړي زما په سلطنت کې چې کم ځای خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ته وښایه نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهرانو هغې وګرځېدل یو علاقې ورته وښوده وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي غرونه هم پکې دي اوبه هم پکې دي داسې ځای چې اوبه هم پکې وي موسم یې مزېدار دی اعلی دی داسې ځای ورته وښو اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړو چې په مخ د ځمکه کم قسم میوه د هغه راوړه چې دی په خپل باغ کې وکړو او اعلان وکړو په مخ د ځمکه چې کم قسم ګل دی او بوټي دی چې هغه په خپل باغ کې وکړم بس لګیا دی پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړو داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې و او چې کم ګلاب و کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه وی خله جنت کې خو ولی وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي وی لختې جوړ کې او میخې راولې ابه لشه او هغه میخې به هغه پیب هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به وی جنت کې خو به شاتمي د شاتو ولې به مې وی لړ شي او په مخ د ځمکه ګرځې چې کم ځای د شاتو مچۍ وي راولې حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټول د په خپل باغ کې کېښودل خشته خشته جنکۍ ولکانې راوستل هغې یې په هغه باغ کې دیره کړل غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل او چې څومره هیري دي لال جواهرات یاقوت مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي لګیا دي صاحبه مصریان لګیا دي څوک پکې وسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجان او څوک ملغلرې پیسې وي خرچ کېږي او باغ تیارېږي اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي وی شا به سره سپین هم راغونډ کړي چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین ني ټول راغونډ کړي بازارونو کې وګرځېدل سره سپین یې راغونډ کړل د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی یاره مې ډېر قمقله خبره ده ډېره قمقله خبره ده اوس الله دا شداد جنت ته محتاج دی شداد بسي او د هغه باغ بسي جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی خدای دې وله موږ بولي هغه زمانه کې جوړ کړی چې لا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس اذا الله نه سوال کوي نو فردوس ته وغواړئ ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی الله دې ورته موږ بولي دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه ته مقابله کولی شي د جنت د یو بوټي مقابله د یو میوې مقابله نشي کولی دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې ده وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کې صاحب بنگلې پکې جوړې کړو په چا کې دا وی دا جنکۍ پکې دا حورې دي او هلکان وی دا غلمان دي او ولې پکې جوړې کړو باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي
چې هغه سره او سپینې پکې ولګول، د هغې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې، د سرو سپینو یې جوړې کړې. وزیران ولرال وی سیب جنت ته تیار شو، ستا محل هم پکې سیب تیار شو، خپل محل، وزیرانو له محلونه، غلامانو له محلونه، دا ټولې پکې جوړ کړل. وی سیب اوس بیا ته افتتاح کوي، لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي، ته به اوس افتتاح کوي او په پرانسته به کې په خپله به مردي او ستا وزیران به مردي. ډېره ښه جدي څنګه را روان شو که نه. خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت وي. اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی، ستا سره ځان سم کړی دی، خدای راوینیسه. خدا الله هر کار کې حکمت دی. فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه، الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې. نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو، وی چې ته بارم سر پریښي دي، وی نه صاحب، سپینم پریښي دي، وی نه صاحب، هیرې یاقوت مرجان ملغلر دام پریخی دی، وی صاحب اسم نری پریخی، تراسی جنت وګوره داسې منری ډولې کړی. وی خګ ولې کزه خبر شوم چې لږ سره او سپین او داسې دونه لږم بار پاتې نو بیا بر سره ګورم. یو سړی را مخکې شو، صاحب لږ سره بار دی. کوم ځای دی؟ ویره یو ماشومه جینۍ وه د هغې غوږ کې والی وي د سرو. مونږ ویلو مونږ ته دا والی رستې، خو هغه په جلا شو، په چغه شو، یتیمه د پلار یې مړ دی. زمونږ پې رحم راغی، دقه والی په پلانکي کلي کې د یو ماشوم په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو مونږ ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې م لګولي. وی اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه م دا والی راوړی او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی، لا نه ننوځي. ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ دي. وی صاحب تاسو را ننوځئ نو خیر سړی مولیږه که نه هغه والی به تېر سره وړي. وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه راوړی او دا هم په دې جنت کې لګولي دي زه به قدم دننه نه ږدم. منډې شو او ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ورلید، اله بچې شابه دا والی راکړه، بادشاه په نور کې ولاړ دی او جنت ته نه داخلېږي، خپل دغه ته او شابه ماشومه چېته ورکوي. ماشومې نه والی اخله، هغې چغې جوړې کړې چې نه نه زه نه ورکوم نه ورکوم. بس هغه کس ورته ګوتې کړو چې دی له هم چک ورکړو، دی له هم چک ورکړو، دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وتښتول. ومنډېدې دې ماشومې الله ته مخ کړه چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به یې له ما نه دې ظالم نه مې وړي که یتیم یم، یتیم الله تا بې سرې کړم پروردګار. که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی، خو د هغې ماشومې په زړه کې خو د هغه چغې جوړې کړې. الله دې ته بې سرې کړی ما، یتیم یم نو که نن زما بابا جمدی وي که نه نو زما دا والی خو به دې ظالم ما نه وي وړي. واقعي حدیث پاک کې راځي چې یتیم په سر به د رحم لاس ږدي او الله په ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاس ږدي. دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وي چې هغه د خولې نه وباسي، د الله دربار ته د دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته. او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره شو لانصرنک ولو بعد حین، زه به تا سره امداد کوم، د دې ظالم نه بدل نه اخلم، زه لږ ساعت پسې وي خیر دی خو دا بدل الم. دې ماشومې سر الله ته اوچت چې الله ته اوچت که بادشاه وي څه جلم وکړه، وی جي هغه والی م راوړه. شاه به دا ویلي کې زرګر ته ووایي چې دا یو ځای کې ولګي نو زه بله نه نوځم. هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړ ورشه ورشه، دا ماشومې دعا قبوله ده. شاه به ورشه چې دا سپېره ده نه د دې باغ ته قدم وانه دي چې باغ ته ننوځي چې دا مړی دی ورته نیولي وسارې ته ایستي. شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او فوج دی، لوی دوم دام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډولکي دی او نخري دی او ډوډۍ دی او میلمانه دی او لوی شرمول جوړ دی. او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په قصات ورنږدې شو، مړی نه یې ونیو او سیت یې وایستله، په هغه اس د پاسه مړ شو، لاندې را پرېوت، خپل باغ ته داخل نه شو.
او روایت کې راوي چې ماشوم الله ته فریاد وکړ نو فرشتو الله ته چغې جوړې چې یا الله دا ماشوم یتیم د ډېر ظلم وسره کېږي الله دې ظالم سره خو چې نو صبر ورته وکړي الله راوي نو اسرائیل علیه السلام چاته پوښتنه وته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسي دا راته و چې ته په چا دې رحم راغلی دی وینه ما پړ کې رحم الله نه لري ما ته چې الله حکم کړی چې هغه ماشوم دی کو غداده او کلسته او کشل دي ساتره راوالم اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتي مرګري چانه بخپلو باندې چانه نور فرشتو په ذریعہ سو باسي ویناس رحم نه خو اسی چته دی افسوس یره یو ځای کې مې افسوس کړو یاره څنګه یو دریابي کشته روانه او په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرق کړه ما ته حکم وکړ چې تورشه او چې څومره په دا خلق دی په کشته کې نو دا ټول نو ساواسه زبرم ساګانې مې ترچته کې یو زنانه وا او دا غي په غیږ کې ماشوم او هغه ماشوم یې خپل سینې ته را پیوس کړی او هغه ماشوم له پی ورکول او د کشته یو تخته چې ماته شونه دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله ګټه تخته و دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غیږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوس کړی دقه ځان یې کلک کړی دی تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولې دی او دا دریاب وله چپې ورکوي وایي تا ما ته حکم و چې ورشه دې ښځې نه ستا صوبه نو ستا حکم الله نیغ غالم او دا ته الله تپوس کوي چې په چا دې رحم راغلی دی که نه وایي ستا حکم الله ورلم او د هغه مور نه مې وله سو ویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په میانس کې پتا هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو وایي دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم بسه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس مې کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وایي نه الله بیا ته نیم خبر وایي ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې یې چپې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته وغورځوله ماشوم دې په غاړه روغ کوز شو بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به پی ورکول خو زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي خو چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي ما زمری مسلط کړه الله تعالی خو کولی شي هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکول بیا به راتله ماشوم له به پی ورکول ماشوم مې ورو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی د ګرځېدو شو چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو منډې ترلی شروع کړې خشته ماشوم لاړ کلي ته ورسېده هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه به یې غلاګانې کولې ډاکو ته جوړ شو ډاکومارو سره ملګری شو په لاره به یې د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړل او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې د خلکو نه حکومت واخیست او هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو نو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستله دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي د شکریې په ځای د خدای ادا وکړي د شداد نه باغ هم پاتې شو وطنم ته پاتې شو بچیم ته پاتې شو کومه بنگله چې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو غم ته پاتې شو باغ یې په سترګو باندې لید او د جهنم اور ته ورغی او چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کوم خوځي لا علاقه د الله تعالی اور ته زمارونو د مرګ نه هیڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمای چې چا د پاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی
دا رزق بخلاصی نو ثابتی اغا رزق کچ یون وڑای پاتی دی نمری اغن وڑای چه کمرا دا پاتی را چه اغا مخرینو علا بمری بغیر آغیر نشی ملکی دی و زمون دا خلق سوچ سدے من پا ذہن کی ذان لدا سوچ کرے جدا ما با 200 کالو عمر زیارا نمرم چه اغا دا 100 کالو یا موی نمرم یا دا شپک 6 کالو پا کٹ کی پروتی ام دانوی چه دا سبا مرم یا اغا اسپتال کی دا مرگ پا بستر پروتی ام دانوی چه مانا بساقی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ځان له بوته جوړ کړو نو پاغه بوته لیکلیو کفا بالموت واعظا چې هغه ته قتل نو مرګ بوته یادې ده کفا بالموت واعظا یروي د مرګ نه خ نصیحت کوونکی بل نشته چې سړی نصیحت کوي چې د بزرګ لدی وي ماته نصیحت وکا چې ته مشر ته ماته نصیحت وکا خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زمارونو گوری بل نشتر کہ وہ سڑے ہوئی جدان تر ادھر نصیحت ہو کم تیرے مقبرے تلال شی قبرونو تا دیو گوری کہ پا مقبرہ کے دیرے قبرونو تاو گوری تا دینا غٹ نصیحت بل نشتر تاجی سوم را پا مقبرہ کی مڑی پراتنی دا سوکو دا خدا سے نہ رکھنا جی اسمان نرا پریوات لو پا ازمکرنا ہوتا دا خماغ خلق دے چی او وقت پا دی مخد ازمکر گر دیدل یا وقت کې په مخدز مکه کاروبار کو د چا دکانو د چا زمینداروا څوک افسرو څوک گورنرو څوک بادشاہو څوک ملکو څوک خانو څوک مزدورکارو چا پټي سنبالول څوک د پټور د زمکو مالکانو چودریان خانان لوی لوی خلک چې مقبره ته قتل دا ټول د زمکه لاندې پراته نہ ځان سره کارخانه‌دار کارخانه یوړه نہ جیداد والا جیداد یوړه نہ مزدور ځان سره غلور او رمبه یوړه نہ مولا ځان سره خپل کتاب یوړه نہ بدمعاش ځان سره ټوپک او کلاشن خوپ یوړه یو چیز د ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل بسولي او بد انسان ځان سره بد عمل وړي بل یو شی ځان سره نشو هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مولي دي چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جیداد او دولت خاوندان او چې کله مړ شوي دي نو زوی وایي یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب مې بس دا وایي چې خره چې خلاص شو دی خو دغه لفظ لږ سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه وایي ناجوړه پرو دي په کټ کې رښتیا وایي بیا په خپل بچي تنګ یو که پېنې کټ کې پروت دی دونه څوک نه چې په ډډه واړی دونه څوک نه چې د دسمات انتظام ولو کی دومره بیا څوک نه چې پاکي جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به مخکې رستو تلل هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ خو وایي خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به وایو تاسو مونږ بیا د خپل مړي د خلکو یاد او کوي دي شي نه یاد نه پاتې کیږي نو مولوی ته رب العالمین یو درېر ورځې یادي یو میاشتې یادي یو څلوېښت ورځې یادي او چې هغه ټیم ختم شي تېره شوه خبره او پخوا دا خلک خو مشران دې خدای وبخي د جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډوډۍ به پخه کړه وي دغه د مړو په ارواح خیرات شو اوس هغه شی ختم شو او دغه مړي خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شمدي مې کا پلار پسې خو خامخا کمبخت سره جمعات کې خیرات وکاو څه کوه وی کار نه سړي مې پلار دې نو وی ځان پسې به کول کنه یې دا دی وو زمکه وا پټې وو ځان پسې به خیراتونه کول کنه یې دا خدای نه یک وخت تا ته پاتې شو ته پسې کوی هغه تم د پلار نه پاتې و هغه کومه پخپله ګټلې و دا د خپل بذات خود نوم درته نه ده هغه د پلان نه پاتې خپل ګټه دی اوس هغه در پلان نه پاتې شو هغه نه مونږ ته پاتې شو زمونږ خپل بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کوځان بس به کده ما سکه یاره مې د نر بچوم ته دا قصې پکار ده چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تم کوي را پسې بزوي خیرات کوي چې دا زوی پسې اړونه کوي ځان پسې کوي خیرات کوي او د دوارو جهان مبارک سردار ته فرمایي یو سړی ویلې مال او دولت
ټوټه خیرات باندې کوي صدقه باندې کوي خو چې کله خپې ګریته کی او دا کټ کی پریوي او دا مرګ ځن کدن ته نږدې شي نو بیا سوي وی دا پلان کی دومره شوخه دا به جمعات کې لګوي دا په پلان کې مسکین لور کې دا په پلان کې لور کې دا پلان کې لور کې وی دا مرګ په وخت خیراتونه کوي پلان کې د دومره پلان کې وی چې دې مرشي هغه ماده سم پلان کو دي په دې ویو کنه وی دا پلان کو دي دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کرونو روپو خیرات کې چې کم مخکې ټیک ټاک او جوړې د یوې روپۍ خیرات ته هغې ثواب نه رسي دا خو ستاسې ته طمقتي ده لکه سپین ډوډۍ پختی چې منډې ورپسې وی او خوندونه کې دا وي د خدای په نوم شوه چې د خدای په نوم شوه ته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم زموږ دغه خیراتونه دي یا د مقبرې اسخات اوهو او بیا پې دا جګړې نن زه ولاړم مطلب داسې غوسه راغلم چې په دې خلکو مې را باندې کړه خو مې اوس به راځي جګړه به جوړه شي یعنې حیران په بل څیز شوم نن قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اخطا خو څه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل نوم نالمه نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاسونه یې رپېدل نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه ځان یا خدایه بس ما یې زه اوس څه کوې یا د خدای نېکبخته او یو جرب جایداد مالک یې داسې کوې په دغه خاتون هم ستاسو بیا هغه لوبې ټوکې جګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي ومارونو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم مرګ ځان ته رایاد دی چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې دی مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څوک جو زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکې او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلق ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به ورپسې اعلان کوي ای خدای مو بخښه یو اعلان واورئ دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازې روانه ده د دې غون مردان مالک دی او لاسونه د کفن نه بار دی وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي ګورئ دقه تش لاس روان دی حاجی باباجی زمون خبره کوله وی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته او په دې نیکانو ګرځېدو او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېدو هر چا ته به خپل نصیحت کو وی سوات ته ورسره لاړم د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته وړو نو حاجي صاحب خو خلکو پېژنده وی مونږ له ډېر ښه ډوډۍ وکړه او دعوت یې راله وکړو وی بیا حاجي صاحب ته چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړی دی راشي زما قبر وګوره ډېره ښه وی چې ورغلو ځان له ډېر خشته مزېدار د ماربلو سنگ مرمرو قبر جوړ کړی ډېر خشته خوبصورت او د هغې هغه تبې جوړې کړې وې دا مې وصیت کړی چې زه مړ شمه نو دې قبر کې وما ایږدي او صاحب پکې راوې لږ تلاوت هم وکړه چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی نیک سړی به راغی نا قبر ته به یې کوز کړ هغه دا یو سوچو او په هغه لحد کې به یې کېنو چې ماله پکې یو دو صورت ووایو دواړه ته وکړه چې دا ماله خدای بخته ورکړي حاجي صاحب به مې بوته چې د برکت لپاره زما دې قبر کې ماله یو څو آیاتونه ووایه حاجي صاحب د قبر په دې خوا کې ودرېده یاره خو داسې مجاهدان ډېر کم وي والي صاحب دې خوا راشه وی ډېر خشته قبر دې ځان له جوړ کړی وی صاحب ډېر اخوالي مې پرې کړی ډېر مزېدار وی قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کا دا څه کې ساده قبر ځان له جوړې ځان قبر ته جوړ کا که قبر دې ډېره ماله یو ډېر مزېداره مې او ته وله جوړ نه نو په دې قبر کې به چینجي او ماران لړمانان در باندې لګي سنگ مرمر او قبر دی دې کې به در باندې ماران او لړمانان لګي او چې قبر دې کچۍ او د خټو ډکي او ته ورته جوړې
نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدل د جنت د باغچو باغچې څنګه مرمر څه ته وایي قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه د جنت د باغچې نه څنګه مرمر قبر څه شي او یا حفره من حفر النيران د جهنم د کندو کنده د بدعمل سړي قبر د جهنم د کندو کندلو میدان قبر ته جوړ کړه څه کې والی سه ځان قبر ما جوړو وی اجي سه وی چې دا خبره وتاو کنو په خله کې ګوتو نیولا لفظات چپو وی والی سه به چې اجي سه با سترګې دراله رانا کړې څومره نیکانو بزرګانو عالمان چې میرے اوستي دي او دې قبر کې مې کینونه ټول وی چې اورې قبر دې پکې آیاتونه ویډیو دوی امراته کړې ده نن چې تا کما نصیحت راتاو کنه ما دې سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر څنګه مرمنګ مروانه وي او دا هغه نه پسې ځان له استاد اونې او عالم علم وکړو هغه نه رب العالمین مولا جوړ کړ عالم ته جوړ شو دا جی سے دا یو ټکی خو چې سړی ته اثر وایي دا مونږ چې جنازه کوو دا جنازه مونږ دی جمعه کې نشو کوو دا مونږ عیدګاه کې نشو کوو دا ارچ خپل اجره دا په اجره کې جنازه نشو کولی شریعت یې سم مقبره ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره من خلقون تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پورې ایثار شوی 2 قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د احد د غر عمره دی نن خو موږ قیرات او احد د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته ځانو خو د خدای درزار پر زموږ جنازې نه دي بس خو دوا بو کو یوم دی دوا بو کو لکه دوا دی نه کړس دا جنازه دوا وکړه سرورم تکبیر نه پښې ته چې اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بو پرېګره نه وخت چې مورخه کی پلارخه کی رورې دا خدای چې هغه قلحت تک وځي ناجایز هم شروع کړی مړ مړ ټینګوي دا څه پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بو کو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه تا جنازه مې وکړه ځان وته ریاض وکړه ثواب دې په بولو دا مکه دا قصه بالکل پرې جنازه خالص الله د رضا لپاره ده چا تا روزان خایم په چا ولې دي هم او په چا ونه دي هم خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خو یوازې مقبره کې دي ځای ولا ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تاسو بخي سبا باریم خدای بخي ټول خلک بمري تسلی ولا ورک تعزیه تسلی ته وي نو دوا به کو څوک د خاط پته مزي او څوک د مصلی پته مزي او څوک په دې ته مزي چې هغه ته بزانو خو چې سبا د مامړي لراشيو څوک په دې چې دلته مې قبر وکنو سبا د ما قبر وکنو جنازه پکې د خدای د رضا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه په خدای له لاړ چې ما ځانو خو چې راغلی ما ته د مامړي لرانه قبر وکنو ما ستاو کنو ته د ما قبر کنه اسو پکې لاړ جانمات برولو نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کم سړی وي چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نمونږ رواجونه جوړ کړی زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت یې هغه مونږ تباہ برباد نو د مرګ نه نصیحت ته دا چې مونږ وایو چې التلال شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازې ته ایثار شو مړي دفن پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دا چې د قبر نو د مقبرین سړی عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بر جنت البقیع مقبره ته وته او پکې باندې ناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبی علیہ السلام مبارک پکور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې مې وکړ نو او لما کوټه کې شپه ورپسې بار ته وته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی علیہ السلام ته شو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا ورل داسې پوری نږدې پیغمبر علیه السلام ته شو وی ولی چې بزخو دا ما بارو ته موږ سره سودا شو چې اسنه چې ته خدای مکه دشمن په مخه نه ورغلی لکه يهوديان او دا خلق منافقان وي دشمنان د مشکات سه د معجزات په باب کې راځي چې د نبی علیہ السلام یو مبارکه معجزه دا و چې داغه د خولینه به خوشبوئی تله نو په کومه لار چې به نبی علیہ السلام تلو نو په هغه لار باندې به خوشبوئی پرېخه و اشته خوشبوئی په لار خوره و نو چې کمی نږدې صحابه وغي ته پته و چې نبی اسلام په دې لار ته دی
ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي پیژنده چې دا د هغه خوشبویي ده، دا د عطر او د ګلاب په نه ده. نو چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس ولا چې نبی علیہ السلام نشته، وی بس هیبت شو، جمعات ترالو، اوس هغه خوشبویه پسې دوی روان شو. تلو د مدینه منورې مقبره ته ورغلو، غوټه نیمه شپه ده چې ورلوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دا نیمه شپه کې. او کوم آیات وایي؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله کته زما د امت لا عذاب ورکې، نو الله ستا بندگان دي، هیڅوک دنه تپوس نشي کولی. هر قسم عذاب چې ورکې ستا بندگان دي، د بنده متعلق څوک ځان تپوس نشي کولی، هیڅوک تپوس نه نشي کولی. وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله کته بخي او معافي وته کې، نو خدای د لوی قدرت مالکي ګوري بیا هم نه څوک تپوس نشي کولی. ولې د خپل امت دپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګوي او دعاګانې ولږ غواړي. د فاطمه رضی الله عنها ور پرېوته او په جاړه شوه. بابا ولې جاړې او جړلې؟ څه تکلیف چا در رسولی دی؟ څه چل شوی دی چې نیمې شپې د مقبرې ته راغلی په سجده پروت دی او الله ته جاړې؟ نبی علیہ السلام مبارک سر راپورته کړ، فاطمې دې په سر کې خود بچې نه، خو نن ډېره مبارکه شپه وه، د شو قدر 15 شپه مبارک شپه، او ما ته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي. ما وی راشه د خپل امت له په دې پټه تیاره کې د مقبرې په دا میاشت کې دعا وغواړه. څومره دشمنان او یهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دواړو جهان مبارک سردار د نیمې شپې مقبرې ته ځي. مقبره کې ولې کوي؟ ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې د خپل ملګري ویني، دا صحابه دا مړي ویني، د سړي په زړه کې لږ نور دردم پیدا شي. او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبی علیه السلام، د احد شهدا وللاړ، د احد په میدان کې شهدا دفن دي. یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي، او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي. او لږ مخامخ بل یو قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام لا او هغې شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته، او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدو نه رخصته دي، او خپل صحابه ځان ته مخکې کې نو یې ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم، وره مرګ ځان ته رایاد ستاسو نه مخکې روان یم، او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر. الله دې ورسره مونږ یو ځای کړي. د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي، د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې، او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي، کوم لوښي پراته دي، سراحې، د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړئ تر همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي. ای زما ملګرو، ستاسو نه مخکې روان یم، ستاسو دپاره روان یم، ستاسو د فایدې دپاره، او زما او ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر. د مرو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدینه نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی. دا سنت طریقه ده. یو وخت کې نبی علیہ السلام ته منع کړې وه، نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده، ورځئ او زیارت له. ولې؟ اخرت درته یادوي، فانها تذکر الاخره. سړی چې ورشي اخرت سړي ته رایاد شي، خپل مړي یاد شي، خپل مرګ ورته رایاد شي، د دنیا د مال او دولت ورته سره مخکې دا خوار څه مونږ نه پاتې دي. او دعا به مو کې خپلو مړو ته، تلاوت به مو کې خپلو مړو ته. زنانه عموما زمونږ په وطن کې قبرونه لدي، خو د شریعت نه په غلطه طریقه ځي. جامه نرې، پړونې نرې، په لاره باندې بېستري وي. عموما په مقبره کې سړي وي هلکان وي، نو فتنه غوندې وي. په دې وجه زه یم زنانه که پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لځي نو تللی شي، خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته ده.
ډېره زیاته. نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي یو بخي دی ورته، خپل کور دی نقل کوي یو بخي دی ورته. او نارینه له خو پکار د خپل مور، د خپل بچی، د خپل لور، د خپل خاندان قبرون لځه دعاګانې ورته کوي او مقبره ته چې ګوره لږ عبرت ته اخلي. نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت. یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه لپاره جمدی نشي پاتې کېدی، لازمن به د مرګ سکه کوي. که دی مسلمان دی او که دی کافر دی، که مرګ منیو که نه مني خو مرګ بوله خامخا راځي. خو یو ټکي دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی، نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک. یو څیز زموږ او ستاسو را کامیابی دی، موږ الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو. حقیقت دا دی. د جمعې